زمانم شوکت علي افتاد دی او د یار حسین پښتو ادبي ټولنه لومړنی سرپرست سیالی یم. ما تعلق د محمد حلیم سره بطور یو ټیچر د کیسه د خدمت انجام کوم الحمدلله. او طارق علي صاحب زما کلاس پیروم دی او زما د شاعرۍ ملګری دی. ستمبر 1922 سره شاعري کو او زما د شاعرۍ د اسلام استاد انجم صاحب دی الحمدلله. زه د خپل اول یو کتاب یم انشاءالله یو کتاب پیش کوم. کتاب دی حسن د یوسف میں د جانان حسن ته نرسي، حسن د یوسف میں د جانان حسن ته نرسي، هلته ګوتې کټ شولې او دلته ډېر سرونه قربان، او هلته 12 سره د یوسف وړاندې ټیټ شول، هلته 12 سره د یوسف وړاندې ټیټ شول، او دلته په جانان شول لښکرونه قربان. دا پښتون د ناره ده زما د نظم عنوان دی پښتون د چغه. وي پاس ای پښتونه ټول جهان نخ پې چاپېره کړه، پاس ای پښتونه ټول جهان نخ پې چاپېره کړه، ته واحد حاکم وې ټول جهان ته دا برسېره کړه. او د دنیا اکثر ملکونو کې کفار دي حاکمان، د دنیا اکثر ملکونو کې کفار دي حاکمان، ځان حاکمان بولي دا خبره ترېنه هېره کړه. او محمود غزنوي چې ملک اغسطې وترکومې، محمود غزنوي چې ملک اغسطې وترکومې، دغه واپس واخله ځمکه نور هم راګیره کړه. او نیمه دنیا ساوه دا ګټلې پتا فرضو، نیمه دنیا ساوه دا ګټلې پتا فرضو، دا خو واپس واخله ورسره باقي هم تېره کړه. او د جهاد اصول قرآن نه د عالم په ذریعه زده کړه تو، د جهاد اصول قرآن نه د عالم په ذریعه زده کړه تو، چل عملی ده د سیرت د منیر کړه. او پښتون قوم توریالی د جنګېدل هر میدان کې دی، پښتون قوم توریالی د جنګېدل هر میدان کې دی. ټوله د جهاد جذبه د حد نه پکې ډېره کړه. او آفتاب پښتون قوم ته خپل تاریخ کړه تپګوته، آفتاب پښتون قوم ته خپل تاریخ کړه تپګوته، او خلاصې د جنګونو د مړد او د بټۍ راکړه.